د انارو د آفتونو له ډلې څخه یو مهم آفت د انارو مېوې د تاج چینجی دی چې د کاربومات په نوم یادیږي. یا چینجی د افغانستان د انارو لپاره یو له خطرناکو آفتونو څخه شمیرل کیږي. نوموړی حشره د پتنګ یو ډول دی چې په پسرلي کې د همدې پتنګ ښځینه جنس د انارو د ګل په تاج کې هګۍ اچوي او هګۍ په چینجي بدلیږي. نوموړی حشره د ژوند 4 مرحلې لري. لومړنۍ مرحله د هګۍ مرحله، دومه لاروا، درېمه پیوپا، څلورمه بالغه حشره ده. نوموړی حشره د ژوند په دومه مرحله یعنې لاروا کې د انارو میوې ته زیان اړوي. د انارو د تاج چینجی په پسرلي کې د ګل په وخت کې پتنګ د ګل په تاج کې هګۍ اچوي، هګۍ په چینجي بدلیږي او چینجی لاروا او د چینجي لاروا د همدې ځایه د میوې منځ ته ننوځي، خپله تغذیه پیلوي چې په نتیجه کې میوه تخریبیږي. د میوې په داخل کې د چینجي د زیاتې تغذیې له امله څه موده وروسته میوه خپل رنګ او ظاهري بڼه له لاسه ورکوي او په دغه وخت کې چینجي وهلې میوه له روغې میوې سره توپیریدای شي. د میوې د تاج سره نږدې برخه کې د پوستکي د ورسېدو له امله چاودیدل رامنځته کیږي. په اکثرو حالاتو کې میوه له ظاهري بڼې روغه ښکاري. تر هغو معلومات نه کیږي ترڅو چې میوه د تاج له لارې ونه کتل شي او یا هم میوه ماته نشي. د نوموړي آفت د کنټرول په موخه موږ باید د هغه میوې چې د نوموړي آفت تر حملې لاندې راغلي وي باید د نموي فصل په جریان کې د خپلو باغونو څخه راټولې کړو او په یوه کلکه پلاستیکي کڅوړه کې یې واچو او خوله یې وربنده کړو ترڅو هوا ور داخله نشي. دغه خوله تړلې کڅوړه باید لمر ته پرېږدو ترڅو هغه چینجي یا لارواوې چې تر اوسه په میوه کې موجودې دي د لمر د شدت او اکسیجن د نه ورسېدو له اثر له منځه ولاړې شي. همداشان په باغونو کې حفظ الصحوي مقررات مراعاتول، باغونه له عرضه وښو څخه پاک ساتل، منظمه شاخهبري کول، همداشان د اړتیا په وخت او په منظم ډول باغونو ته اوبه ورکول د نوموړي آفت په کنټرول کې مهم رول لري. همداشان مخکې له دې چې د نوموړي حشرې بالغه حشره د انارو په تاج کې هګۍ واچوي، موږ باید په باغونو کې د اوپاشي ترسره کړو ترڅو نوموړي حشره په تاج کې هګۍ وانچوي او هګۍ په لاروا بدله نشي. په دې طریقه موږ کولی شو چې د انارو په باغونو کې د نوموړي آفت مخ